استخارې چا تپوس کړی ده د استخارې د مونځ په باره کې. دا سنت طریقه ده چې یو سړی د یو کار کوي، دنیاوي کار کوي که اخروي کار کوي، معنا څه دینی کار کوي، نو 2 رکعته مونځ وکړه د شپې یا ماسخوتن کې، استخاره مونځ کوم، نفل دی بس، او بیا دعا ووایه د استخارې. دا خدای پاک جل شانه سره مشوره کول دي او خدای پاک جل شانه تا ته به په هغې کې وښایي. معنا څه؟ یا ښودلې دا مطلب چې هغه څیز تا ته په خوب کې ښکاره شي، یا کول یا نه کول. لکه ته یو کار کوې چې هلکه زه دا کاروبار روانومه، نو څوک در سره نشته، استخاره وکړه، 2 رکعته مونځ وکړه ماسخوتن کې، او بیا خبرې مه کوه، بس هغه دعا ووایه او اوده شه. نو تا ته به خدای پاک جل شانه وښایي چې یا دا کار وکړه یا مه کوه. او دا ضروري دام نه، لیکن ستا هغه زړه به یو طرف ته به مایله وي، بس یا کولو ته چې کمې کمې خیر ده داسې ووایه پښتو کې، که عربۍ کې دعا نه درځي چې خدای پاکه زه ستا نه د خیر طلب کومه او ته قادر او ستا قدرت ته په دې باندې، او خدای پاکه د کم کار په باره کې چې زه تا نه طلب کوم، نو که په دې کې ما ته خیر وي خدا کار ماله راکې او ما ته وښایې، او خدای پاکه که په دې کې ما ته شر وي او نقصان وي راته، نو خدای پاکه ما د دې نه بچ کړي. دا ووایه او بس وده شه، خدای پاک جل شانه به تا ته وښایي. تقریبا 7 ورځې به کوې چې پته راته نه وي، 7 ورځو کې به تا ته د دې معلومات وشي. نو ما راته وي لیدل څه ضروري نه ده، خو لیکن خدای پاک جل شانه به ستا په زړه کې واچوي، زړه به د هغې طرف ته مایله شي چې آیا دا کار وکړم یا ونه کړم. نو دا سنت طریقه ده چې یو کار شروع کوي نو خدای پاک جل شانه نه په دې کې مشوره وغواړه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك من شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك.